मुज़ाकराती टीम मशर परवेज़ खटक वेली च अपोजिशन सरा दे वज़ीर आज़म पर इस्तीफ़े हिस किस्म खबर नशी की दे नूर मुतालिबात बांधे खबर कवल तैयार यू दा खबर हवाई दे MQM दे वफ्त सरा दे मुलाकात नदस्तों मीडिया सरा कर दी नूर तफसील पर दे रिपोर्ट की गुरु د حکومتي مذاکراتي ټیم مشر پرویز خټک ویلي دي چې د اپوزیشن سره د وزیر اعظم په استعفې هیڅ قسمه خبره نشي کېدی کچېرې د اپوزیشن سره نور مطالبات وي نو خبرو ته تیار یو مذاکراتي ټیم د غړو سره د MQM د مشرانو ملاقات نه پس وزیر دفاع پرویز خټک ویل چې د عدالتي فیصلو مطابق به احتجاج اجازه ورکولی شي ولې د وزیر اعظم په استعفې یو خبره هم نشي کېدی नहीं उनका डिमांड तो मेरे से जब बात हुई और जनरली पब्लिक में कहा कि ये रुकावट ना बने फिर हम बात करने को तैयार हैं वो रुकावट हमने हटा दी अब बात करने बैठेंगे د MQM د وفد سره د ملاقات نه پس میډیا سره د خبرو په موقع پرویز خټک ویل چې زموږ احتجاج د ځانلې په ضد وو او موږ ټول عیني لارې خپلې کړې وې زموږ او د مولانا فضل الرحمن په دھرنې کې فرق دی عدالتي فیصله ده چې احتجاج دی وشي ولې عوام ته د هیڅ قسمه تکلیف ونه رسي پرویز خټک ویل چې موږ د خپل دھرنې د شروع کولو نه مخکې د خپل مطالبات لپاره پارلیمنت الیکشن کمیشن او هر فورم ته لاړو ولې زموږ خبره چا هم ونه اورېده نو ځکه موږ په دھرنې ورکولو مجبوره شو هغوی ویل چې عدالت د فیصلو مطابق اپوزیشن ته د احتجاج کول حق دی ولې ریاست به د عام اولاد تحفظ تمام لارې خپلوي په دې موقع اسد عمر ویل چې موږ د خپل دھرنې په دوران د عدالت د یوې فیصلې هم خلاف ورزي نه وکړي او موږ تمامي عین لارې خپلې کړې وې باید موجوده اپوزیشن دی هم د قانون او د عین مطابق خپل احتجاج ریکارډ کړي हमने कभी भी उस कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की जो कोर्ट के अहकामात एक दफा आ गए हमने उसको फॉलो په دې موقع د MQM د وفد مشر خالد مقبول صدیقی ویل چې احتجاج کول د هر چا حق دی خو پکار ده چې عام ولس ته هیڅ قسمه تکلیف ونه رسي कि हम सबको एहतजाज का हक है लेकिन इतना ही हक है कि आम पाकिस्तानी उससे मुतासर ना हो और आइन और कानून में जो गुंजाइश मौजूद है और जमहूरी रास्ते बने हुए हैं उसके तहत ही काम हो خالد مقبول صدیقی اجازه کړه چې اپوزیشن ته هم پکار دي چې هغوی داسې لارې خپلې کړي چې د عام ولس دپاره هیڅ قسمه تکلیف جوړ نشي جمعیت علماء اسلام د آزادی مارچ لپاره د حکمت عملی منظوري ورکړه او فیصله یې کړه چې مولانا فضل الرحمن به په 28 اکتوبر کراچۍ کې د کشمیریانو سره یکجهتۍ نه پس د آزادی مارچ مشري کوي د جمعیت علماء اسلام مرکزی شورا غونډې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې سکر کې شوي چې پکې د رهبر کمیټې کنوینر اکرم خان درانی مولانا عبدالغفور حیدری مولانا عطا الرحمن په شمول نور غړو ګډون کړي غونډه کې د آزادی مارچ لپاره د انتظاماتو جایزه واخیستل شوه او د مارچ لپاره حکمت عملی منظوري هم ورکړل شوې ده د رهبر کمیټې مشر اکرم خان درانی د جمعیت علماء اسلام مشران د مذاکراتو لپاره حکومتي کمیټې سره رابطو په اړه بریفینګ ورکړی دی د اجلاس وروسته یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې رهبر کمیټې به سبا له حکومتي کمیټې سره ملاقات کوي رهبر کمیټې حکومت سره مذاکراتو نه انکار نه دی کړی بلې انتخاباتو کې داندلۍ په اړه کمیټې مشري هم پرویز خټک کوله د هغې کمیټې کارکردګي نه هر څوک خبر دي مولانا صاحب زیاته کړې ده چې د رهبر کمیټې فیصلې په رڼا کې د آزادي مارچ لپاره لایحه عمل جوړولی شي هغې وویل چې په 28 اکتوبر به کراچۍ کې په کشمیریانو سره یکجهتۍ لپاره یووالي جلسه کیږي آزادي مارچ به په 31 اکتوبر اسلام آباد ته ننوځي د آزادی مارچ په وړاندې وزارت داخله کې اهم اجلاس شوی دی چې پکې د مذاکراتو ناکامه کېدو په صورت کې د مارچ د مخې نیولو په معامله غور شوی دی اجلاس کې د پولیس د اخراجاتو لپاره 15 کروڑ روپو فنډ جاری کولو فیصله هم شوې ده وزارت داخله کې د سیکرټري داخله اعظم سلیمان په مشرۍ کې غونډه شوې چې پکې چیف کمشنر اسلام آباد ډپټي کمشنر پولیس افسرانو رینجرز او د FC چارواکو ګډون کړی دی غونډې ته د بریفینګ په مهال ویل شوي دي چې اسلام آباد په ټولو داخلېدونکو لارو کنټینر کې ښودل شوي او کچره مذاکرات ناکامه شول نو په 29 نومبر به د ښار ټولې داخلېدونکې لارې وتړلی شي او هغه لارې کومې چې خیبر پښتونخوا پنجاب او کشمیر نه اسلام آباد ته راننوځي هغه به هم بندې کړی شي غونډې ته دا هم ویل شوي دي چې د 26 اکتوبر پورې به د نورو صوبو راغوښتل شوي اضافي نفري به هم اسلام آباد ته راورسي غونډه کې د پولیس اخراجاتو لپاره د 15 کروڑ روپو فنډ منظوري ورکړی شوی او دا پکې هم فیصله شوې ده چې د آزادي مارچ دوران به پولیس افسران اهلکار یا هسپتالونو عمله چوټي نشي کولی عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې حکومت په خپله اسلام آباد کې نظربند شوی رکاوټونه ودرولو سره اپوزیشن ته څه پیغام ورکول غواړي چې آیا حکومت یې ریدلی دی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې حکومتي کاروایانو نه داسې ښکاري چې حکومت په خپله انتشار پیدا کول غواړي
اسفندیار ولی خان زیادہ کړی چې تبدیلی سرکار PTV سپریم کورٹ او پارلیمنٹ باندې خپل حملې هېرې کړې دي او موجوده حکومت کې چې څومره انتشار دی د کې ټولو نه مهم کردار حکومت په خپله دی. هغه بنا وه چې سیاسي قایدینو ګرفتارۍ باندې افراتفري ذمہوار به موجوده حکومت وي. اسفندیار ولی خان زیادہ کړی چې سفید پوش طبقے معاشي قتل عام روان دی او جمهوریت خطرو سره مخ دی. موجودہ حکومت تے مستعفی شي او نوے انتخابات تے اعلان کړی شي. جلسے جلوس تے هر چا جمهوری حق تے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی دے مولانا فضل الرحمان دے آزادی مارچ ملاتړ کوي. د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی وویل چې د پاکستان موجوده حالات ډیر زیات خراب دي. د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر وویل چې په موجوده حالاتو د ګول میز کانفرنس راوبلل شي او د هرې پارټۍ کسان د کانفرنس کې برخه واخلي. محمود خان اچکزئی وویل چې د مولانا فضل الرحمان د آزادی مارچ حمایت کوو. پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر د پارټۍ په کارکنانو غږ وکړو چې د پارټۍ یو تن دی د مولانا فضل الرحمان په آزادی مارچ کې شامل شي. محمود خان اچکزئی وویل چې د بلوچستان یونیورسټۍ په صورتحال ډیر افسوس دی.